ګران اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل احمد مسعود کوو. د افغانستان د وضعیت په اړه د اروپایي پارلمان په صادر شوي پریکړه لیک کې دغه پارلمان د وینا لپاره د دویم مقاومت جبهې د مشر احمد مسعود د بللو وړاندیز عملي نه شو. ذبیح الله مجاهد د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پرون د ویاندویۍ د دندې ترڅنګ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتي معاونیت د سرپرست په توګه هم خپله دنده پیل کړه. منځ کې یو خبر دا دی چې په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت له واکمنېدو سره په دغه هېواد کې د پاکستان سره سوداګریزو توکو بازار بیا په پراخېدو دی. سرچینې ویلي مخکې په دومره وخت کې افغانستان ته د پاکستاني صادراتو کچه 415 لارویو ته رسېده، اوس دا کچه څه باندې 1100 لارویو ته رسېدلې. عمران خان د پاکستان صدراعظم عمران خان د ایران له نوي ولسمشر ابراهیم رئیسي سره د تاجکستان په دوشنبه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین وایي د افغانستان په خزانه کې د پیسو کموالی ممکن د دغه هېواد نوي چارواکي د مخدره موادو وسلو کاروبار ته وهڅوي. هالنډ د بهرنیو چارو وزیرې سرګیټ ګاک د پنجشنبې په ورځ له دې کبله استعفا وکړه چې په افغانستان کې د تخلیې د عملیاتو په پروسه کې بې نظمي وه. او وروستی خبر دا دی چې د نړۍ د 100 سترو شتمنو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر روان وضعیت ځانګړې غونډه کوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دغه غونډه به په نیویارک کې چې راتلونکې اونۍ به دې هم هلته وي جوړه شي او د G20 د بهرنیو چارو وزیران به پکې برخه واخلي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم پرې وبخښئ، خدای مو سپارم. د الله په امان.